ګرانو خوږو ماشومانو سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ اوسئ، خوشحاله اوسئ. او زه پوهیږم چې ډېر انتظار مو وکړ چې د قصې درېیمې او آخرې برخې ته د زهرې او د باراني ورځ د قصې آخرې برخې ته منتظر یې چې زه درته وکړم. ښه، زه به لنډ درته ووایم او تاسو ته به در په زړه شي چې دا زهره څوک وه. زهره د مکتب د دوهم ټولګي یوه زده کوونکې وه. کله چې د مکتب نه رخصت شوه، په لاره کې ډېر تیز باران او طوفان او دا ډېره وېرېدلې وه. دا ډېره د ونو د شاخچو د ماتېدو نه وېرېدلې وه او د اسمان د غږ نه ډېره وېرېدلې وه. نو بیا څوک ورسره مرسته یې وکړل؟ کاکا یې ورسره مرسته وکړه. کاکا یې راغی، دا یې کور ته بوتله او زهره د زهرې پلار او د زهرې مور د ده نه تشکري وکړه، مننه یې ترې وکړه. ډېر ترې خوشحاله و او په لاره کې زهره د کاکا سره یې غږېده او ورته ویل چې د دې آرزو څه شی ده؟ د دې آرزو دا ده چې په آینده کې دا په خیر څه شي؟ ډاکټره شي. ښه، اوس به وګورو په دې تصویر کې وګورئ چې زهره یې مخامخ خپلې مورجانې ته ناسته ده. د زهرې مور دې ته څه وایي؟ زه به یې درته ولولم. د زهرې مور زهرې ته وویل: زهرې لورې، د خپل کاکا دې ډېر احترام کوه. ګوره چې د خپل ګران کاکا دا خواخوږي او مینه دې هیره نشي. څومره ښې خبرې ورته کړي او مور یې هم خوشحاله ده او زهرې ته یې نصیحت کړی چې همیشه باید د خپل کاکا احترام وکړي، ځکه کاکا یې ورسره مهرباني کړې، مرسته یې کړې او ویلي دي ورته چې خبرې دې هم هیرې نشي، خواخوږي او خبرې دې هم هیرې نشي. نو زهرې بیا څه ورته ویلي؟ اوس به یې درته ولولم چې زهرې څه ویلي. زهرې وویل: زه به تل د خپل ګران کاکا خدمت کوم. زه به په سبقونو کې هم کوشش کوم چې زه ډاکټره شم. همیشه به د خپل ګران کاکا علاج کوم. ښه، دا وړه زهره ګوره څومره ښې خبرې کړي. یعنی د دې هدف دا دی چې که د ما کاکا بیا ناروغه شو او زه ډاکټره وم، زه به د ده سره څه کوم؟ د ده سره به مرسته کوم، د ده د علاج په اړه به د ده سره مرسته کوم. ښه، نو دوی بیا څه ویلي؟ د زهرې مور پلار او کاکا یې د زهرې دې خوږو خبرو ته وخندل، یعنی خوشحاله شول چې دا څومره ښه غږېږي، څومره ښې خبرې کړي. زهرې ته یې دعاوې وکړې چې خدای دې تر خپل ارمانه ورسوي. څومره ښه، یعنی دا د ارمان یې دا و چې دا وخت په خیر چې غټه شي، ډاکټره به شي. ښه، دې تصویر کې وګورئ چې څومره زهره ښایسته معلومیږي. په چوکۍ ناسته ده، د ټولګي په چوکۍ د خپل صنف په چوکۍ کې ناسته ده او نورې همصنفانې هم شاوخوا ناستې دي او د دې د سترګو نه معلومیږي چې د څومره پام کړی خپلې معلمې ته، خپل درس ته یې څومره پام درلودلی. وبلونو چې بیا څه شوي. د زهرې د تالندې او باران د ورځې خاطره همیشه په یاد وه. د کاکا تشویق او د مور او پلار دعاګانې یې نه هېرولې. له لیک لوست سره یې ډېره مینه وه. همیشه به یې کوشش کاوه د کورنۍ دندې، درس او د لوبو لپاره تقسیم اوقات جوړ کړي. له خپلو ټولګیوالو سره به یې په درس کې مرسته کوله. ټولګیوالو به وړوکې معلمه بلله. مور پلار او کاکا به یې وړوکې ډاکټره بلله. څومره ښه ګرانو ماشومانو. وړه زهره څومره با مسؤلیته، څومره مهربانه نجلکۍ وه. د خپلو همصنفانو سره یې هم په درسونو کې هغه همصنفان چې په درس زر نه پوهېدل، هلته یې هم مرسته کوله، د دوی سره یې درس وی. نو د دې خاطره همصنفانو یې ورته څه وی؟ د دې ټولګیوالو ورته څه وی؟ همصنفانو څه یې ورته وی؟ آفرین، پوه شوئ، وړه معلمه یې ورته وی، وړوکې معلمه. او مور و پلار د دې دپاره چې دا خپل ارمان ته ورسي، په درسونو کې کوشش وکړي او تشویق شي. نو دې ته یې څه وی؟ دې ته یې وړوکې ډاکټره وی. او څومره ښه، څومره خوږه قصه ده. ښه، دې تصویر کې وګورئ، دا ځوانه
ښکلې ډاکټره به څوک وي؟ تاسو پوهیږئ؟ دا څومره ښه ښکاري، څنګه ښایسته حجاب یې کړی، دغه د ډاکټرۍ په چپنه کې څومره ښه ښکاري. دا به څوک وي؟ آفرین، پوه شوئ، دا زهره ده چې اوس ځوانه شوې او ډاکټره ترې جوړه ده. اوس به ولولو چې دلته څه شی لیکل شوي. آخر داسې ورځ هم راغله چې زهره لویه ډاکټره شوه. ډاکټره زهره ډېره خواخوږې ده. په ډېره مینه او پوره دقت خپل ناروغان ګوري. څومره ښه ګورئ تاسې. مخې ته یې یوه زړه ښځه ده، هغه د دې مریضه ده او ډاکټره زهره په څومره مهربانۍ او په څومره دقت دې ته ګوري، د دې معالجه کوي او د دې نه یوه لایقه تکړه ډاکټره جوړه شوې ده. خدای دې تاسو ټول په خپلو ارمانو ورسوي او د زهرې غوندې د خپلو هموطنانو سره مرسته وکړئ. دا هم د خپلو وطندارانو سره، د خپلو خلکو سره دلته معلومیږي چې په څومره مینه غږي او د دوی معالجه کوي. را شو بل تصویر ته چې بیا څه شوي، قصه څنګه ده. دلته زهره ګورئ، شاوخوای ماشومان ناست دي او زهره حتما دوی ته د خپل ماشومتوب نقل کوي. وبلونو چې څه خبر ده. زهره ډېر وخت له دوستانو سره د ماشومتوب د باراني او طوفاني ورځې خاطره یادوي. د خپل خواږه کاکا د خواخوږۍ یادونه کوي. د مور او پلار دعاوې او مشورې هم مهمې بولي. ډېر ښه. تاسو پوه شوئ دلته څه لیکل شوي وو؟ دلته لیکل شوي وو چې مشران چې خواخوږي کړي، مهرباني کړي د وړو سره، د ماشومانو سره، د هغې قصې یادونه کړي د نورو ماشومانو سره، او همداشان د پلار و مور دعاګانې او مشورې هم په ژوند کې ډېرې مهمې بولي. یعنی مور و پلار باید خپل اولادو ته ښې مشورې ورکړي، مهرباني پرې ولري، او ماشومان هم باید په خپلو درسونو کې څه وکړي، ډېر کوششونه وکړي تر څو چې خپلې هیلې او آرزو ته ورسیږي. ښه، اوس به راشو بل تصویر ته. په بل تصویر کې څه لیکل شوي او موږ څوک وینو؟ دا سپین ږیری سړی څوک دی؟ دا به څوک وي چې د زهرې سره غږیږي د نږدې نه؟ تاسو پوهیږئ چې دا به څوک وي؟ تاسو فکر وکړئ او بیرته ماته ووایئ چې دا به څوک وي. آفرین، پوه شوئ. د تاسو نه یو څو تنه زه پوهیږم چې ویل چې دا به د زهرې کاکا وي. آفرین، ډېر ښه. نو اوس به یې ولولو چې دوی دواړه یو د بل سره غږیږي. څه وایي؟ چې کله هم له خپل کاکا سره مخ شي مننه ترې کوي. ورته وایي چې زه ستا د تشویق او هڅونې له برکته ډاکټره شوم. کاکا یې خوشحالیږي او وایي ډاکټرې زهرې بچو، د خدای پاک شکر ادا کوم چې ته یې تر خپل ارمانه ورسولې. دا دی اوس د موږ او ټول وطن ته خیر او برکت رسیږي. ښه، څومره ښه خبر. په آخر کې څومره ښې خبرې بیا یو بل ته کړي. اوس چې زهره ځوانه شوې او تکړه ډاکټره ترې جوړه شوې، بیا هم کاکا تشویقوي، ورته وایي چې زه خوشحاله یم چې ته خپل ارمان ته ورسېدې او اوس خپلې کورنۍ ته او خپلو وطنوالو ته، ټول وطن ته څه کړې؟ خدمت کړې. خیر و برکت د ټولو ته رسېدلی، یعنې د ټولو مریضانو معالجه کړې، ښه رویه ورسره لرې. نو په آخر کې هم دا تشویق کړې ده او دا هم د خپل کاکا نه، د خپل مهربان کاکا نه ډېره خوشحاله ده. ګرانو ماشومانو، قسم ختمه شوه. موږ تاسو ډېرې خبرې ترې زده کړې. هغه مهمه خبرې څه وي؟ مهمه خبرې دا وي چې اول خو لومړي سر کې ماشومان باید د هر څه نه ډېر زر ونه ویریږي. باید په هره لاره کې تنها ولاړ نه شي، د خپلو همصنفانو سره، د خپلو ټولګیوالو سره وي. او بیا مشران باید په دوی مهرباني وکړي او مشران باید دوی تشویق کړي.
او د دوی لپاره چې دوی خپل ارمان ته ورسیږي. ماشومان باید ډیر درس ولولي، کوشش وکړي، او څوک چې ډیر درسونه لولي په درسونو کې کوشش کړي بالاخره خپل ارمانو ته رسیږي، او مشران هم دوی تشویقوي خپل ارمانو ته رسیږي او ټول کورنۍ ته او ټول خلکو ته د دوی خیر او برکت رسیږي. دا و د زهرې او باراني د ورځې قصه چې هیله کوم چې خوښه شوې وي، د نورو خپلو خوږو دوستانو سره د خپلو ټولګیوالو سره یې شریکه کړئ، او ما ته خپل خواږه کومنټونه ولیکئ چې دا قسم خوښې شوي دي کوم نه دي شوي، او نورو قصو ته منتظر اوسئ. د دې دپاره چې ټولې قصې وکتلی شئ وایروئ، خپل چینل سبسکرایب کړئ. نور مو وخت نه نیسم، الله مو مل شه، ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په خپلو درسونو کې په خپلو کارونو کې ډیر کوشش وکړئ. الله مو مل شه، د خدای پامان.